د بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو السلام علیکم. 12 بجې شوې په مراړون تر دې دمه مهمو او وروستیو خبرونو ته. نوی تعلیمي کال نن د ولسمشر غني له لوري رسما د زنګ په کړنګولو سره پیل شو. ولسمشر غني په همدې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان په پوهنیز سیستم کې پراخو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د خبره روان کال به په پوهنیز نظام کې اصلاحات راځي او تر یوې کچې به هڅه کیږي چې زده کړې او تعلیمي فعالیتونه ډیجیټل شي. نوموړي یو ځل بیا له ښوونکو سره ژمنه وکړه چې معاشونه به یې لوړ کړي او د روان کال په نیمایي کې دا امر د اجرا وړ دی. هغه همداراز وویل چې زده کړیز بهیر باید پیاوړی کړل شي او زده کوونکي باید د 21مې پېړۍ له اړتیاوو سره سم له ښوونځیو فارغ شي. ولسمشر همداراز په روان نوي کال کې د لا ډېرو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملګرو په نامه له 15 هیوادونو یوې جوړې شوې ډلې وروستی تاوتریخوالی غندلی او د کمېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د داعش ډلې، طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په هدفي بریدونو کې په وروستیو کې خبریالان او مدني فعالان په نښه شوي چې دغه لړۍ باید پای ته ورسول شي. دوی وایي چې تاوتریخوالي او هدفي بریدونو د سولې هڅې تر سیوري لاندې راوستې دي. د بیان ازادي یې له ګواښ سره مخ کړې ده او د بشري مرستو د رسونې په برخه کې یې خنډونه جوړ کړي دي. دوی په دې ګډه اعلامیه کې له ښکېلو لورو غوښتي چې جګړې پای ته ورسوي او له سیاسي لارو ستونزې حل کړي. دغه ډلې د سولې ملاتړ کړی دی او په خبره یې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې حل کیږي او تاوتریخوالی باید په بشپړه توګه ختم کړل شي. هند او افغانستان پر سوله او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې حنیف اتمر تېره ورځ په نوې ډهلي کې له خپل هندي سیال جې شنکر سره کتلي دي. په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او افغان سولې خبرې شوې دي. اتمر ویلي چې په تېرو 2 لسیزو کې له افغانستان سره د هند مرستې مهمې او د پام وړ دي او په راتلونکي کې هم د دغه هیواد مرستو ته ارزښت ورکوي. دواړو لورو همداراز ویلي چې د افغانستان له لارې به د جنوبي او مرکزي اسیا ترمنځ سوداګریزې او ترانزیتي اړیکې پراخې شي او د چابهار بندر په مرسته به اقتصادي فعالیتونه پراخ شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر جې شنکر هم ویلي چې دوی له افغانستان سره په بیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا ملاتړي دي او هڅه کوي د سولې په برخه کې مثبت او ګټور ګامونه اوچت کړي. هند دغه راز د افغانستان په اړه د سولې له جوړېدونکو کنفرانسونو ملاتړ کړی دی او په خبره په دې ډول کنفرانسونو کې ګډون ته تیار دی. د امریکا په کولورادو ایالت کې یو بریدګر 10 کسه وژلي دي. د راپورونو له مخې په ځایي وخت د ماسپښین 2:30 بجې د کولورادو ایالت په بولډر ښار کې په یو لوی پلورنځي کې پر عامو وګړي ډزې پیل شوې دي. ویل کېږي چې بریدګر د کولورادو ایالت پوهنتون ته نږدې په دې پلورنځي کې پر خلکو ډزې پیل کړي دي چې تر نښتې وروسته د یوه پولیس په ګډون 10 کسه وژلي دي. پولیس وایي چې بریدګر یې نیولی دی خو د برید اصلي لامل نه دی روښانه شوی. په وروستیو کې په امریکا کې دغه ډول پیښې ډېرې شوې دي خو د امریکا حکومت یې ترهګریزې نه بولي. د بریدګر په اړه هم تر دې دمه بشپړ معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. درنو اورېدونکو تر دې دمه وروستي خبرونه هم دومره و. تر بیا ښې چارې.